د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال الحاج ستر پاسوال ملا ابراهیم صدر تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د 14 ولایتونو له امنیه قمندانانو سره خبرې وکړې. محترمو مجاهدینو، دا چې نن موږ تاسې په یو داسې مجلس کې ناست یو، دا د یو خوشحالۍ ځای دی چې هغه ویډیو کانفرانس د لارې څخه موږ تاسې خبره کوو او یو د بل سره وینو. دا یو داسې سیستم دی چې هغه اوس دلته فعال شوی دی چې دا الحمدلله د خوښۍ ځای دی او ډېر پرمختګ شوی دی. محترمو مجاهدینو، دا د دغه مسؤلینو او د دغه مجاهدینو هغه بې ساره سرښندنه ده او د دوی هغه قربانۍ دي چې نن موږ تاسې وینو چې په افغانستان کې سراسر امنیت دی او یو شرعي نظام راغلی دی. الله جل جلاله دې دا نظام قائم او دائم ولري. محترمو، لکه څنګه چې دا نظام په کومو قربانیو سره راغلی دی، د هغو نه قرباني نور هم زموږ ستاسې څخه غواړي. د دې د بقا دپاره کوم شیان چې لازمي او ضروري دي، د هغو په باره کې موږ تاسې باید ثابت قدمه اوسو. د نظام د بقا دپاره څو شیان ضروري او لازمي دي. په اول قدم کې اطاعت د امیر دا ضروري او لازمي دی، ځکه چې اطاعت د امیر وي بیا په هر کار کې خیر و برکت وي او په هغه کې سړی شاته راځي نه، په هغه کې سړی کامیابه وي. په ټول امارت کې چې غټ مسؤلیت دی هغه د امنیه قمندانانو او امیر د امنیت د دغو ډېرې غټې ذمهوارۍ دي، ځکه چې سړی وګوري په ټول افغانستان کې په ټولو ولایاتو کې هغه غټې ذمهوارۍ چې دي هغه د امنیه قمندانانو پر ذمه دي، ځکه د ولس ذمهواري هم پر دوی ده، د علماو ذمهواري هم پر دوی ده، د تجارانو ذمهواري هم پر دوی ده، او ټول هغه که زنانه دي که ماشومان دي که هر قسم خلک دي که ډاکټران دي، د دغو ټولو ذمهواري د دغو ټولو امنیت دا ټوله زموږ ستاسې پر غاړه دی چې دغه ډېره غټه ذمهواري ده. او دا ذمهواري دا نه ده چې در هغه محدود وخته پورې ده، در هغه رسمي وخته پورې ده. زموږ ستاسې رسمیت نشته، زموږ ستاسې رسمیت بس دا ده چې شپه ورځ باندې کار وکړو. نو ځکه مو دا ذمهواري غټه ده او ذمهواري چې غټه وي مسؤلیت غټ وي، الله جل جلاله بیا هغه ته اجرونه بیا ډېر ورکوي. یادې غونډې ته د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال او د مقام د دفتر لوی رئیس هم ورغلي وو. یقینا د تاسو مسؤلیت تر ټولو دروند، سخت او ستړی دی. د تاسو مثال په ملک هیواد کې داسې دی لکه په بدن کې زړه، بدن ویده کېږي خو زړه همیشه ویښ وي. د تاسو په امید باندې هیوادوال خوب او آرام کوي، تاسو ستړي او بې خوبه وئ. یقینا که تاسو غافله او ویده شئ بیا به هیوادوال د آرام خوب او آرام نه کوي. الله رب العزت په دې ستړي مسؤلیت کې د تاسو ناصر او مددگار شي. خوشحاله یو چې د تاسو سره مخامخ په سکرین باندې ګورو. دا د کورنیو چارو وزارت یو نوی ابتکار دی چې د فتح نه وروسته یې وکړه. الله رب العزت مو مرسته وکړه، موږ درنه خوشحاله یو، الله تعالی درنه خوشحال شي. د کورنیو چارو وزارت د پلان او اپریسیون لوی ریاست د مسلکي کارکوونکو په هڅو د ویډیو کانفرنس سیستم بیرته ورغول شو او ټول مسؤلین له دې لارې د کورنیو چارو وزارت سره وصل شول. وروسته امنیه قمندانانو هم په خپل وار د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال او نور مشرانو ته خپل ریپورټونه وړاندې کړل او د امنیت ډاډ یې څرګند کړ. وضعیت امنیتی ولایت لغمان ما برای شما 100% اطمینان میدم که الحمدلله در ولایت لغمان هیچ مشکل امنیتی وجود نداره.
باقی یگان واقعات سیاسی اصلا بیخی وجود ندارد در ولایت لغمان و سطح واقعات و حادثات جنایی هم خیلی کم است. دیگه کدام مشکل قابل ملاحظه نیست و برای شما ما 100% اطمینان میدم. پروان ولایت په اړه حاجي صاحب زه تاسو ته پوره اطمینان درکوم چې د پروان په ټولو ولسوالیو کې، حوزو کې، شهرا کې بیخي خیرات دی، امنیت 100% برابر دی. موږ د کاپیسا ولایت په ټولو مربوطاتو تاسو ته پوره ډاډ او اطمینان درکوو د امنیت د لحاظ نه. الحمدلله د کاپیسا ولایت په دغه شپږ ولسوالۍ شمول د ولایت او 15 حوزو کې تر دې دمه امنیت الحمدلله 100% کې تامین دی.